ستنېدنه. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه ذبیح الله شاکر د ښار او ستنېدنې د اوسنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. ما په پاکستان کې خیاطي زده کړه چې په هغه کې ډېر شیانو لکه دستدوزي، خامکدوزي، چرمدوزي، آینه‌دوزي، ډېر شیانو چې هغه اوس دلته راغلی یم، غواړم نورو ته یې ور زده کړم. دا صدفدوزي ټټرونه دي چې زه دلته ګنډم او ما پخوا په کابل کې خامکدوزي ټټرونه ګنډله او دلته په کابل کې دا رواج نه و. دغه دوخت ته صدفدوزي وایي چې په پېښور کې مې زده کړی دی په مهاجرت کې، او دغه رقم کېږي چې تکه منځ سوری کېږي، شاوخوا یې ترکشي کېږي او بیا اوبدل کېږي. راستنې شوې مېرمنې څنګه کولی شي چې له خپلو مهارتونو نه هم خپله ګټه واخلي او هم یې نورو مېرمنو ته ور زده کړي. ډېرو افغان مېرمنو له پخوا نه هم د خامکو او داسې نورو څیزونو ګنډل زده وو چې کله به یې ځان ته ګنډل او کله یې هم د خرڅولو لپاره نورو ته ګنډل. خو د اوږدو جګړو له امله چې کله ښځې هرې خواته کډوالې شوې، دوی له خپلو هغو مهارتونو نه چې د بېلابېلو څیزونو د ګنډلو په برخه کې درلودل، هم یې د ځان او هم یې د خپلو کورنیو لپاره ګټه اخیستله. خو پوښتنه دا ده چې دوی څنګه له دې څیزونو نه ګټه اخیستله. د وخته سم کوټې زه مسافره شوې وم کډوال کې، هلته ما دا زده کړې او دلته په ښار دلته آینه‌دوزي رواج په افغانستان کې، خو دومره ډېر په ډېر نه وي چې لکه اوس څنګه ډېر رواج دی. او دلته دا موږ ګنډو نوي نوي ډولونه آینه‌دوزي دلته زده کړي دي. آینه‌دوزي دلته اوس کابل کې هم موږ ته مصروفیت ده او هم موږ خرڅول او دغه نه د خپل د کور مشکلات حلوو. لکه څنګه مو چې واورېدل، د راستنې شوې مېرمنې له خپلو هغو مهارتونو نه چې ګنډل یې د ځان لپاره ګټه اخیستله. خو څنګه کېدای شي چې راستنې شوې مېرمنې سره له دې چې خپله له خپل مهارت نه ګټه اخلي، نورو مېرمنو ته هم هغه د ګنډلو څیزونه ور زده کړي، تر څو ټولې مېرمنې وکولی شي چې خپلې ستونزې له دې لارې هوارې کړي. ما پاکستان کې چرمدوزي، صدفدوزي، پخته‌دوزي دغه لاسي ګنډنې یا لاسي کارونه زده کړي وو. او کله چې خپل وطن ته راستنه شوم یا زموږ دلته کار راغلم، نو دلته ما ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې. هغه شیان چې ما هلته زده کړي وو، ما هغه کار نه ډېر ګټوره استفاده وکړه، ځکه چې ما په خپل کور کې یو کورس خلاص کړی دی او دلته زه شاګردان لرم. هغه څه چې ما زده کړي د شاګردانو ته ورښیم. زه شاګردان نه فیس اخلم. زه 3 میاشتې مخکې په پېښور کې وم، اوس دا 3 میاشتې کېږي چې له پېښوره راغلې یم بېرته خپل وطن ته. په پېښور کې مې ډېر شیان زده کړي دي. ما خیاطي مې زده کړې، مرمردوزي مې زده کړې ده. مرمر همداسې لکه سیمان غوندې تاو تاو همداسې یو شی خلک یې په دغه غاړه او نستوړي او په لمن او په دې باندې ږدي. په پنجابي کالیو کې ډېر خلک دي، هغه مې زده کړي. نایچه‌دوزي مې زده کړې ده، هغه اوس دلته په کور کې له همغه نه زه کار اخلم، همغه جوړوم او خرڅوم، خپل ستونزې پرې حلوم. چې هغه دا هم غواړم چې زه باید نورو ته هم ور زده کړم. لکه ما چې په پېښور کې همداسې له خلکو نه زده کړه، ښه ګټه پکې کېدله، پیسې مې پرې پیدا کولې. همداسې غواړم چې دلته هم د خپلو خپلوانو ته، همسایګانو ته، د خلکو ته ور زده کړم چې څو پورې دوی هم وکولی شي خپل مشکلات پرې حل کړي. ځایي ښځې کله چې له راستنه شوو مېرمنو نه د ګنډلو څیزونه زده کړي، آیا دوی کولی شي چې له هغو نه ګټه واخلي؟ زموږ یو همسایه چې د پاکستان نه راغلی ده او د مهاجرت په دوره کې چرمدوزي زده کړي، چې زه اوس دا څو میاشتې کېږي چې د هغوی کره ورځم او ما ترې دا شیان زده کړي دي او زه یې اوس په بازار کې خرڅوم او د خپل کور اقتصادي ستونزې پرې حلوم. زه چې دغه د مرادوزي کمیسونه یعنې پخوا مې زده وو، خو دونه مې زده نه وو. بیا زه د موږ همسایه له پاکستان نه چې راغله، هغه نوي موډل باندې ډېر ښه شیان زده وو او هغې ته ورغلم. تقریبا 2-3 میاشتې همالته مې کار ورسره وکړه، بیا مې زده کړه. اوس دغه کمیسونه چرمدوزي، آینه‌دوزي، د مرادوزي کمیسونه بازار ته زه خپله ګنډم او وړم، خرڅوم او هغې پیسې چې راوړم، هغه یو اقتصادي مشکلات چې لرم خپل مشکل په کور کې په حلوم.
د هغو ښځو خبرې مو واورېدې چې هغوی له کډوالو ښځو نه د ګنډلو څیزونه زده کړي وو او اوس یې هم خپله ګټه ترې اخیستله او هم یې د خرڅولو لپاره بېلابېل څیزونه ګنډل. اوس به په ډرامه کې واورو چې فریده خپل ټیکری څنګه ګنډي او فاطمه هغې ته څه وایي. سلام علیکم. اوهو ستړې مشې فاطمې، هر کله راشې، راځه راځه. کینه مه خوځېږه، کار دې کوه. دا چی ګنډې؟ هېڅ، بېکاره وم، په کور کې ټوټه راسره وه، آینې او تار مې له بازاره واخیستل. ما ویل چې هم به ځان ته یو ټیکری وګنډم او هم به یو څو د خرڅولو لپاره وګنډم. ته دا پلو کړه چې زه یې ګورم څنګه یې ګنډې. دا ده وی ګوره، د بازار ټیکري چې یو اوبه ومینځې پت باسي، هغه ټیکري مو چې په پاکستان کې اخیستل دلته نشته. وی خورې، دا دې چیپې کړي، ټوله ټوټه دې ګونځې کړې. زه نو څنګه وکم خورې، دماغ هم دومره زده و چې هر رقم یې وګنډم د بازار له ټیکري نه به ښه وي. که دې ما منې همدا یو ګل وګنډه، نور پرېږده. ته څه وایې خورې؟ اوس مې یو شوق کړی، زه به خپله خوارۍ پې وکم. ګوره فاطمې، زه داسې نه وایم چې همداسې نیمګړی یې پرېږده. هغه مخامخ ګاونډۍ نه ده، هغه نوې له کډوالۍ راغلې، د آینو او چرمو ډېر ښکلي څیزونه ګنډي. ورشه او له هغې نه یې زده کړه، ټیکری به دې هم وګنډې او زده به دې هم سي. ښه صفیه ښې، هغه یې خپله ګنډي. هغه بله ورځ یې زوی د آینو او چرمو واسکټ اغوستې و، دومره ښکلې وه چې سترګې ترې نښتې. چې د تا هم کار دومره خوښ ده نو ضرور ورشه او ترې زده یې کړه. زه خو به ورشم، خو هغه به یې را زده کړي که نه. وام اورېدل چې فاطمې فریدې ته وویل چې لاړه شي او له خپلې ګاونډۍ صفیې نه چې نوې له کډوالۍ نه راستنه شوې د ټیکري ګنډل او نورو شیانو ګنډل زده کړي. فریدې هم د هغې خبره ومنله. خو تاسو څه فکر کوئ چې صفیه به د فریدې غوښتنه ومني او هغې ته به ګنډل ور زده کړي؟ صفیه خورې، په کور کې یې؟ هو کور کې یم. چیرې به لاړه شم؟ ښه شو چې ته راغلې، هر کله راشې، راځه. څنګه یې خورې؟ وروسته له ډېرو کالو هېواد ته راغلې، دلته له ژوند سره بلده شوې یې که نه؟ هو خورې، بلد شوي یو. خپل هېواد چې هر رقم وي له پردي هېواد نه ښه دی. خورې، زه راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم. څه مرسته خورې؟ چې له وسه مې وشي له تا نه به یې دریغ نه کړم. فاطمې د تا ډېر صفت راته کړی. هغه ویل چې ته ډېر ښکلې د آینو او چرمو څیزونه ګنډې. ما ویل که ته نه په تکلیف کېږې ما ته به یې هم را زده کړې. دا څه تکلیف ده خورې؟ د ما هم لومړی نه و زده، له نورو مېرمنو مې زده کړل. اوس هم ځان ته او هم د خرڅولو لپاره ټیکري، کمیسونه په چرمو او آینو ګنډم. زه خو په دې خوشحاله کېږم چې نورو ته یې ور زده کړم. خواره مشې خورې، چې داسې ده زه به نورو ګاونډیانو ته هم ووایم چې هغوی هم د چرمو او آینو ګنډل له تا نه زده کړي. ښه خبره ده، ورته ووایه. په دې کار سره به د نورو مېرمنو هم د آینو او چرمو څیزونه زده شي او هم به زما لاس پکې راوشي. زه همدا اوس چې لاړم نورو ګاونډیانو ته به هم ووایم چې له تا نه د ګنډلو څیزونه زده کړي. خو ته دا ووایه چې ته څه وخت وزګاره یې؟ هر وخت چې تاسو راځئ زه به یې در زده کړم. په دې خپرونه کې مو واورېدل چې راستنې شوې مېرمنې څنګه له خپلو هغو مهارتونو نه چې د لاسي ګنډلو په برخه کې لري ګټه واخلي او څنګه راستنې شوې او ځایي مېرمنې د یو بل په مرسته او سلا څنګه کولی شي لاسي ګنډل شوي کارونه زده کړي تر څو خپلې ستونزې له دې لارې هوارې کړي.
زه چې دغه د موردزي کمیسونه یعنې پخوا مې زده و خو دونه مې زده نه و. بیا زه د موږ همسایه له پاکستان نه چې راغله هغه نوي موډل باندې ډېر ښه شیان زده و او هغې ته ورغلم تقریبا 2-3 میاشتې همالته مې کار ورسره وکړه بیا مې زده کړه. اوس د دغه کمیسونه چرمدوزي یا اینه‌دوزي د موردزي کمیسونه بازار ته زه خپله ګنډم او وړم خرڅوم او هغې پیسې چې راوړم هغه یو اقتصادي مشکلات چې لرم خپل مشکل په کور کې په حلوم. درنو اوریدونکو، دا وه اوسنۍ د ښار او ستنېدنې خپرونه. که زموږ د خپرونو په اړه رغنده نظرونه ولرئ، زموږ پتې په دې ډول دي: د افغانستان تعلیمي پروژې، BBC، د پوسټ باکس شمېره ده 1 کابل افغانستان. له افغانستان نه بهر زموږ پته ده GPO پوسټ باکس شمېره 255 پېښور پاکستان. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.